طالب علمانو د ټول نه مخکې خو د اسلامي جمعیت طلبه د دې حلقې او د دې مقامي نظم زه دې ته خراج تحسین پیش کوم چېرې کې چونکې دا مادي دور دی هر طرف ته چې کوم دی د چا خوا ته ورځي نو هغوی چې کوم دی اولنۍ مطالبه ستا نه د پیسو ده اولنۍ مطالبه ستاسو نه د فیس ده د هغې نه بعد چې کوم دی د علم خبرې کېدی شي د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو ته د څه زده کړې درکولو خبرې کېدی شي خو اسلامي جمعیت طلبه ته الحمدلله دا اعزاز حاصل دی چې دوی په محدود وسایلو کې چې کوم دی ستاسو لپاره دلته د فری ټیوشن اکیډمۍ او د فری کوچنګ کلاسز انعقاد وکړو او دا یو ستاسو لپاره دې نه د مستفید کېدو یقینا ډېره زیاته اهمه موقع ده ځکه چې تعلیمي ادارې د کووډ د وجې بندې دي او داسې وخت دی چې په دې کې مطلب تاسو کو یو میاشت هم د دې خپل ایجوکیشن نه لږ آوټ پاتې شوئ نو دا چې کوم دی تاسو ته بیا ډېرې زیاتې مسلې جوړېدی شي تاسو به چې کوم دی د کتاب او د لیک لوست سره چې کوم دی ناشنا کېږئ نو اسلامي جمعیت طلبه چې کوم دی دلته دا انیشیټیو واخیسته چې تاسو چونکې په دې ورځو کې فری یئ ستاسو نور څه اکټیویټیز نه مطلب څه تعلیمي اکټیویټیز او سرګرمیان هم نشته نو اسلامي جمعیت طلبه چې کوم دی ستاسو لپاره د فری کوچنګ اکیډمۍ یا د فری ټیوشن اکیډمۍ چې کوم دی دلته انعقاد وکړو عام طور اکثر د استادان ګپ لګوي و یاره پخوا په هفته کې یو ورځ چوټي او شپږ ورځې به خلک سکول ته تلله که نه داسې ده که نه اوس چې دی نو یو ورځ سکول ته ځي او شپږ ورځې چوټي بیا پسې مطلب دا د پرون نه د 24 دسمبر نه بیا مزید پسې داسې شو چې یو ورځ هغه کلاس هغه سلسله هم ختمه شوله او حالات داسې دي چې داسې ښکاري چې ما یقین نه راځي چې په 11 جنوري باندې دا سکولونه کولاو شي ځکه چې کم میډیا باندې کم خبرونه راځي کم د حکومت دغه دی یا د کرونا چې کم صورتحال دی نو هغه ښکاري داسې چې دا چوټیانې به اوږدېږي نو په دې حالاتو کې د داسې پروګرام انعقاد کول هغه ډېر زیات یقینا د ډېر زیات د داد مستحق دي او بیا داسې چې هغه داسې نوجوانان ینګ هلکان چې هغوی په دې دور کې لکه په دې ایج کې چې کم خلک په نورو مصروفیاتو کې مصروف وي د دنیا په دغه پسې ورپسې او هغوی چې دی لکه داسې اکټیویټي کوي چې هغه لکه فری اف کاسټ چې تاسو نه فیس هم نه غواړي دغه هم درنه نه غواړي ټیوشن فیس درنه نه غواړي څه ایډمیشن فیس د هغې نشته یو فری اکیډمي چې دا د تعلیم یو سلسله هغې یو موقع تاسو ته فراهم کوي نو دا ما په خیال ډېر زیات بدقسمته به یو سړی چې هغه د دې موقع د پیدا وانخلي نو ستاسو لپاره دا ډېر زیاته یو سونهري موقع ده چې تاسو په دې اکیډمۍ کې چې کم کلاسونه لګي نو هغه یقینا موږ هم کوشش کوو چې زموږ نه څومره کېږي په هغې کې ورسره تعاون وکړو او دا کامیاب شي زموږ په کلي کې په تعلیم کې د مایوسۍ دا پیغام نشته چې دلته به خلک مصریان جوړېږي دلته به خلک چې کم دی نو صرف چې په ډیران باندې څوک ځوانان او کشران به ښځلې غونډوي بلکې زموږ د کلي دپاره دا یو مثال دی چې دلته خلک په ښه پوسټونه هم پاتې کېږي او دا زموږ دپاره د فخر خبره ده زه په اسلامي جمعیت طلبه کې وم موږ چې به چېرته لاړو دیر ته نو موږ ته به خلکو وایي چې یاره دلته یو ایډیو صاحب دی هغه چې کوم دی نو په دې تعلیمي ادارو باندې ډېر ښه چک بیلنس ساتي او موږ چې به کله خبر شو نو موږ به په دې فخر کوو چې یاره زموږ په ګاونډ کې پاتې کېږي زموږ د کلي دی ځکه چې په لرو ځایونو کې به تعلیمي ادارو باندې د دې نظر او هلته کې د دې چې کوم دی نو مطلب د استاد حاضري او بیا د سټوډنټ سره دغه کیر کول دا بنیادي څیزونه به عزتمندو که تاسو په معاشره باندې نظر واچئ نن کورونا یو بیماري ده او دغه بیماری چې یو د الله تعالی د طرف نه سړی دا ویل شي ازمایش دی خو بل طرف ته د انسانانو دپاره هم د ازمایش دی او هغه ازمایش په دې لحاظ سره دی چې په دې وخت کې به هر یو سړی خپل ځان ژوندی د یورپ یو کس ته هغه یو ریپورټ لیکلی دی چې په دې کورونا کې زه دا وایم چې خلک وایي د خلکو معیشت خراب شو خلک وایي چې یاره د خلکو پلان څیزونه خراب شو زه وایم که په دې کورونا بیماري کې سړی بچ پاتې شو دا ټول نه غټه کامیابي ده خو زه وایم که موږ د دې سره سره دا او هغه یو نیک سړی دی ټیک سړی دی هغه ناسي نو هغه به دا تمام تر تعلیمي ادارې بدلولی شي نو د دې پروګرام باقاعده آغاز چې کوم دی نو دا مونږ صرف ما د منجور لاله سره په لاره باندې ستاسو مونږ د پلوسۍ به نه ده کړې بلکې دا زمونږ به اولنۍ اکیډمي نه بلکې دا به مونږ د دې تسلسل برقرار ساتو دا به مونږ پاټک تم بوزو او د هغې په نتیجه کې مونږ به د خپلې معاشرې د کشرانو خپل ژوند چې کوم دی دا به سکې ورکوو د اکیډمۍ باره کې زه خو لاول افتخار شکریا ادا کوم چې ډېر ښکلې سوچ لري چې دا ماشومانان د لکه دلته لکه داسې چې دغه د کرونا د وجې نه ټول دلته په کورونو کې ناست دي داسې خاص لکه تعلیمي د هغوی تګ راتګ هم نشته او که دی هم ډېر په کم تعداد باندې دی ټول واړه دغه شان ګرځي نو دې کې لکه داسې نشته دا واړه لکه دې کې به لکه غریبانان هم راځي د مالدار بچې هم راتلی شي ټول راتلی شي دې سره به دومره شي
چې د دیو د تعلیم دغه باندې وس اثرات پرې نوځي، تعلیم بیا جاری پاتې شي. د بار د ګرځېدو د اسې ګرځېدو نه به د دیو ته دا یو ټایم میلو شي، یو دغه به جوړ شي. انشاءالله دا زموږ اراده ده. د دې دغه نه خو زه ډېر زیات متاثر شوم. په درګاه پاټک کې موږ داسې یو پروګرام کوو چې د هغې سره به لکه یو اکیډمي داسې موږ جوړه کړو چې دا ماشومانان کم چې د سکول نه تلو ته لکه هغوی ته د کرونا د وجې نه مسلې دي نشي تللی، نو انشاءالله دلته به دې اکیډمۍ کې هغوی ته به لکه دا قسمه دا تعلیم دغه دا به دوی جاري او دا یو ښه سوچ دی. د دې د رجسټریشن په الحال خو د دې رجسټریشن فیس به نه بالکل همدغه شان مفت دی او دا به لکه جاري داسې دوی دپاره به ټایم هم تقریبا اوس د دې چوټیانو دغه مطابق د 2 نه واله د 4 پورې به د دوی دا لکه پیریډ به دا چالي.